روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلما زنه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار، له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو، له شمشاد FM. روښانه لار چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده څه ښکلې مدینه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو او د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن وسی. هغه ګران اوریدونکي چې غواړي زموږ سره اړیکې ونیسي، د موضوع اړوند معلومات را سره شریک کړي یا له موضوع څخه بهر خپلې پوښتنې را سره شریک کړي، د هغوی دپاره یو ځل د اړیکو شمیره 0 شپږ شپېته 55 څلور 02 02 300 د تیر په څیر نن مونږ بیا خپله یو موضوع ټاکلې ده د دې دپاره چې ګران اوریدونکي د دغې موضوع اړوند چې د قرآن عظیم الشان نه څه معلومات دي یا د احادیثو مبارکونه یا د علماء کرامو د صحابه کرامو د مبارکو اقوالونه هغه سره شریک کو چې فایدمن اقوال دي او موږ ترېنه فایده واخلو. د رب العالمین جل جلاله نه غواړم اول د ځان دپاره د صحیح وینا او د عمل توفیق، ثانیا تاسو ته د صحیح اوریدو او د عمل توفیق غواړم. الله دې دواړو ته نصیبه وګرځوي. ډېرو عزتمندو زمونږ نننی بیان د هغې کبر او د هغې وینا چې ته هدایت ته یو انسان رابلې او هغه د هغې نه انکار کوي. ډېری انسانان مونږ تاسو ګورو چې هغوی په غلطو اعمالو کې مصروف وي. که ته ورته د هدایت دپاره خبره کوي چې راشه د الله دین واوره، د الله د دین پیروي وکړه، نو هغوی یو قسم تکبرانه خبرې کوي. ګورو چې د اسلام په حقله د اسلام د مبارک دین د نظره د دې خلکو اخیری انجام څه دی؟ آیا دغه عمل ښه دی که دا بد دی؟ یا دغه عمل د چا میراث دی چې مونږ او تاسو ته پاتې شوی؟ د دې وجې نه زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې ډېر ورونه به داسې وي چې هغوی به د دې مسئلې نه ناخبره وي. څوک به دې مسئلې ته داسې ګوري چې عادي فکر به ورته لري، څوک به دې ته داسې انداز کې ګوري هغه به وایي چې ګناه ده خو وړه ده، یا د دې په نقصاناتو به هم خبر نه وي. غواړو چې دغه معلومات له تاسو سره شریک کو
او یو ځای تینا فائدہ واخلو. اولا مونږ تاسو ټول منافقین پیژنو چې منافق څوک دی او د الله په دربار کې څومره پست او کم انسانان دي چې کم ته عقیدوي منافقین وایي. یو عملی منافقین دی، یو عقیدوي منافقین. د جناب نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په مجلس کې منافقین به کېناستېدل. کله چې به د دغه مجلس نه پاسېدل قرآن داسې وایي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بعض خلق داسې دي محبوب چې د هغې دا خوږې خبرې پستې خبرې تا ته تعجب درولي چې دا څومره ښه انسان دی. در حقیقت الله فرمایي د دې په دې ښایسته خبرو، په دې غوړو خبرو، په دې نرمو خبرو باندې تیر نه وځې. رب العالمین جل جلاله فرمایي محبوب زه د دوی په زړونو باندې گواهی کوم چې د دوی زړونه سخت د مخالفت نه ډک دي او تا سره په مخالفت شدیده کې پراته دي. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله فرمائے محبوب مخامخ تا ته داسې غوړې خبرې کوي مگر پس شا چې کله ستا مجلس پرېږدي نو بیا دوی فسادونه کوي په ځمکه، د خلکو فصلونه خرابوي، د خلکو نسل ته اولاد ته نقصان ورکوي، د خلکو څاروو ته نقصان ورکوي. څه دپاره؟ دې دپاره ورته نقصان ورکوي چې خلک ووایي دا خو د پیغمبر سره مجلس کې ناست دی، نو دغه عادت به ورته پیغمبر ښودلی. نو په زړه کې ستاسو سره بغض او عداوت دی. کله چې یو مصلح سړی راپاسي او هغه ورته وایي چې و د الله بنده د الله نه وویرېږه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مجلس کې کینې بیرون فسادونه کې ستا په وجه باندې پاک محبوب بدنامه کیږي. داسې کار ولې کوې؟ په ځای د دې چې د خپلې غلطۍ ته متوجي شي. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ کله چې دې ته وویلی شي د خدای نه وویرېږه، د الله نه وویرېږه، داسې اعمال مه کوه. أخذته العزة بالإثم. الله فرمایي دغه وخت کې د کبر ونیسي چې زه خو هم څوک یم چې ما ته خلک عذر کوي او راته وایي داسې کار مه کوه. نو دې وخت کې دی ورته بیرته جواب کې وایي چې تی وکړه که نه، دا خو د هر ځوان کار نه دی، زما غوندې ځوانان یې کولی شي. او بعضې خلک پکې یو خبره نور هم زیاته کي، وایي دا د هغې ځوانانو کار دی، د هغې زلمو چې د هغې د بریتانو نه وینې ساسي. دا عمل ښه عمل نه دی. الله فرمایي دې خلکو څه ګټه وکړه، دې منافق څه ګټه وکړه؟ الله فرمایي اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. الله فرمایي جهنم ورته کافي دی، بس چې دی جهنم ته ځي دغه جهنم ورته کافي دی. دی بدبخته ته چې دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مجلس بې عزتي کوي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ذات بابرکت باندې د جرح دپاره د خلکو خوله جوړوي. الله فرمایي فحسبه جهنم. دغسې خلکو دپاره جهنم کافي دی، بس دغسې خلکو دپاره جهنم کافي او پوره دی. نو دا چې کله یو انسان ته نصیحت کوي، اوس هم داسې خلک موږ په دې معاشره کې لرو، متاسفانه لږ سبقونه به یې ویلي یا به یې لږه مطالعه د کتابونو کړي. که ته ورته ووایې د الله بنده دا عمل دی خراب دی چې ته په دې کومه لار روانې، دغه عمل دی خراب دی، ورور ځان دی اصلاح کا، دی به داسې په کبر باندې درته راتاو شي چې دا کتابونه ما هم ویلي. و مسلمان ورور تا خو ویلي، نو عمل دی پې ولې نه دی کړی؟ موږ داسې خلک لرو، په ځان دی بده څوک نه لګوي، موږ ته ټول د قدر وړ ښکاري، ولیکن د اصلاح دپاره بعضې خبرې به کوو. زموږ مسجد کې یو هلک زلمی و،
د بوټانو سره ګرځېده. ما سره یو مقتدي ولاړ و، هغې پې آواز وکړه، ورته وایي ورور مسجد کې د بوټانو سره مه ګرځېږه، دا خو برنډه ده، پې د پاسه چتم شته، دلته خو واورم نشته چې ته د بوټانو سره ګرځېږې، او ورور دلته خلک منځونه کوي. نو هغه ورته بیرته جواب ورکړه چې ما هم سبقونه ویلي. زما مقتدي ورته وویلې چې دلته خوا کې را سره مولوي صاحب ولاړ دی، ده نه به پوښتنه وکړو چې دا کار صحیح دی که غلط. نو دی بیرته وایي چې ما خو هم څه پاڼې نه دي ویلي، دا کتابونه خو ما مطالعه کړي کتلي مې دي، ما هم علم کړی. ما ورته ویل ورور علم دی نه دی کړی، علما فرمایي چې کله یو انسان یو حدیث وګوري او په هغې عملو کې دې ته عالم وایي، خو چې ډېر احادیث وګوري او عمل یې پې نه وي نو هغې ته معلومات وایي. ورور ته معلومات حاصل کړي دي، علم دی نه دی کړی، د عالمانو نوم مه بدناموه. خو چې کله بیا دوه پوښتنې مې ترېنه وکړې، وار پار ته خطا شه، بیا د جواب نه. متاسفانه داسې خلک موږ لرو. نه ورور تا ته څوک ښه خبره کوي که بده کوي، اول خو یې واوره که نه، کله چې دې واورې د هغې نه بعد که چېرته خبره خرابه وه مې منه، که خبره ښه وه نو باید چې واورې عمل پې وکړي. رسول الله مبارک فرمایي امرکم بخمس امرني بها الله عز وجل، زه تاسو ته د 5 خبرو حکم کوم، د هغې 5 خبرو حکم ما ته الله کړی. اوله خبره دا کوي السمع والطاعه، یو خبره واوره، څوک درته خبره کوي وایوره، ښه خبره ده، والطاعه بیا یې تابعداري وکړه. من کې لوی نقصان دا دی، هغه خلکو چې یهودو به کومې خبرې کولې هغه زموږ بعضې مسلمانان تکراروي. کله چې به د یهودو ته وویلی شو راشئ پیغمبر ته کښېنئ، که ښه خبره وي ویې منئ، که بده خبره وي مې منئ که نه. نو دوی به جواب کې ویلې وقالو قلوبنا غلف، زموږ زړونه پردو کې دي، مطلب دا دی چې زموږ زړونه د علم نه ډک دي، د پیغمبر علم ته موږ ضرورت او اړتیا نه لرو. متاسفانه دغه عادت اوس په اکثره خلکو کې راغلی. که ته ورته وایې چې وخته رایشه د جمعې تقریر کې به څه شی واورې، وایي ډېره مې اورېدلي. بعضې پکې یو بیت غوندې م ووایي چې مولیان څه وایي هغه منه، خو چې څه کوي نو هغه مه کوه. خو دوی کې هم دروغجن دي، ځکه علماو خو ټولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو نه خبرې کوي، نو ولې پې خلک عمل نه کوي؟ نو دا د یو منافق حال دی. دویمه دا ده چې دا خبره نه اورېدل، سوچ پې او فکر پې نه کول، دا د شیطان کار دی. بې سوچه خبره کول دا د شیطان کار دی. الله تعالی ورته وایي چې اسجدوا لآدم، ټولو ته وایي آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ. الله فرمایي فسجدو، ټولو فرښتو سجده وکړه الا ابلیس. شیطان لعنتي ونه کړه، ولې ونه کړه؟ څه چلو؟ مریضو تکلیفو پې، دردو پې، که د ملا تکلیف درلوده، الله فرمایي نه ابا، انکار یې وکړه، واستکبر، لویي وکړه. نو دا عادت چې دا مخ سره د یو خبرې بې فکره جواب ورکول، ځان ته جیګ کتل او بل مسلمان ته ښکته کتل، دا د کبر علامه ده، دا یو نوعه ده د کبر. رب العالمین جل جلاله دی زمونږ او ستاسو د ټولو زندگی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په طریقې باندې پابند کی. کافر د دلته خاورې ته ښکلې مدینه ده، سنګر د اسلام. همدغسې ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه پوښتنه کوي، ای د الله رسوله، زه یو داسې انسان یم چې ښه او ښایسته لباس مې خوښ دی، آیا دا خو به تکبر کې نه راځي؟ یا رسول الله که زه ښایسته کالي واچوم، که زه ښایسته لباس واغوندم، دا خو به تکبر کې نه راځي، ځکه تکبر خو ډېر
خراب عمل له قربان. مطلب د صحابي دا دی یا رسول الله کدا تکبر کې راځي زه به داسې پاک کالی نه اچوم، نوی کالی به نه اچوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته فرمایل نه اے صحابي دا تکبر نه دی، تکبر له حق نه سترګو پټولو ته او د خلکو سپک ګڼلو ته وایي، یعنی مقابل جانب انسان ټیټ ګڼل او د هغې تحقیر کول. حال دا چې هغوی هم د الله بندګان دي او ته هم د الله بنده، نو په کوم دلیل ځان غوره ګڼې او هغه مسلمان کم ګڼې؟ دا لویه تېروتنه ده، دا لوی کبر دی. همدغسې بل روایت کې راځي علماء کرام د فرعون په حق له خبره کوي. هر کله چې موسی علیه السلام فرعون ته وویلی چې ای فرعون ایمان قبول کا، ایمان قبول که ستا د بادشاهۍ سره امکار نشته، بادشاهي دې ستا وي، دولت دې ستا وي، خزانې دې ستا وي، خو ایمان قبول کا. فرعون ورته وایي اے موسی علیہ السلام زه به مشوره وکم، د خپل وزیر سره د حامان سره به زه مشوره وکم، سبا به جواب درکم. هر کله چې فرعون له حامان سره دا خبره شریکه کړه، حامان ورته وویل بادشاه تر اوسه خو به تا د خلکو ته ویل چې زه ستاسو رب یم، زما عبادت کوئ، او اوس په خپله عبادت کوونکی بنده جوړېږي، دا شرم نه دی؟ دغلته یې دوکک. فرعون ته دا خبره ډیره درنه ښکاره شوله. نو فرعون د تکبر د وجې نه د الله تعالی د بندګۍ نه او د موسی علیه السلام د پیروۍ نه انکار وکړ. همدغسې د موسی علیه السلام مخالفت ته یې لاس واچاو، کبر یې وکړ، رب العالمین جل جلاله غرق موسی علیه السلام ته نجات ورکړ او فرعون په دریاب باندې لاهو کړ. للار او بر ورته را درومي څه ښکلې مدینه ده سنګر د دغسې مفسرین کرام دغسې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قریشو ته د اسلام بلنه ورکړه او د اسلام دعوت یې ورکړه، نو قریشو بیرته په جواب کې وویل چې الله تعالی دا قرآن نازل که هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ولی قرآن الله تعالی په دې دوو کسانو د دې مشرانو د دوو ډلو باندې ولی نه نازلاو؟ ولی نازل نکړی شو دا قرآن په یو سړي د دوو کلو والو باندې؟ قتاده رحمه الله فرمایي چې د دوو کلیوالو څخه مراد یو ولید بن مغیره او ابو مسعود الثقفي و. د مکې خلکو غوښتنه کړې وه چې دغه سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په ظاهري مال او دولت کې مخکې دي، ځکه دوی مال او دولت لري، باید چې پیغمبري الله دوی ته ورکړی وی، او رسول الله مبارک په حق له ویل دا خو یتیم انسان دی، الله تعالی مونږ ته یتیم د پیغمبر په حیثیت باندې راولېږه. په دغې خبرې کې کبر وکړه، الله تعالی هغوی ته د ایمان دولت ورنک. باید چې هیڅ وخت کې انسان کبر ونه کړي. که تا ته وړوکی اولاد دې خبره کوي وایه وره، که تا ته شاګرد خبره کوي وایه وره، که تا ته مزدور خبره کوي وایه وره، که صحیح خبره وي عمل پې وکړه، که خراب وي عمل پې مه کوه. متاسفانه زمونږ په دې معاشره کې داسې خلک شته، بعضې خبرې به سره کوو خفه کېږو به نه. زمونږ د دې وطن ډریوران ښه خلک دي، هغوی اکثره داسې وي چې د خلکو خدمت دپاره هغې ځانونه وقف کړي، خو متاسفانه بدبختانه داسې خلک هم پکې شته. ته به موټر ته وخیږې، هغه به سندره
په جیګ आवाज باندې پورته کی کته ورته وای چې کمې کوي یا بند کا په غضب د خدای ورسره اوړي بیرته به جواب کې درته وای چې ورور یا د غوږونو کې مالوچ کې د یا کته شبل موټر کې لاړ شه خدا ډیر د افسوس خبره ده یو مسلمان دومره کلک په ګناه باندې پاتې کېدل چې بل مسلمان ته وایي زه دا ګناه کوم ته ښکته شه د دې موټر نه دا څومره زړور شو په ګناه کولو باندې ته څومره دا ګناه کول مزه ورکوي ګران ورور حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا اوري په غوږونو کې به الله تعالی په ورځ د قیامت کې سور تانبه په دې غوږونو کې به ورته واړی آیا د هغې دنیا عذاب ته ځان نیولی شي معلومات دپاره یو پلته ولګوه بیا ورته لاس ونیسه که دلته دې تاب راوړه دلته دې دغې اور ته ځان ونیو صحیح ده د هغې جهان اور ته به هم ځان ونیسي چې د دې دنیا اور ته ځان نشي نیولی چې دا په څو دریابونو باندې یخ شوی اور دنیا ته راغلی د آخرت عذاب ته به څوک څه ودرېږي بهرحال عزتمند نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل ډوډۍ خوري یو سړی ورسره کینی خو په چپه لاس باندې خوراک کوي د کبر د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وایي په راسته لاس باندې خوراک کوه دا سنت طریقه ده خپلو بچو ته هم تربیت ورکوئ چې کله کینی بسم الله دې ووایي بیا د هغې پسې چې خوراک کوي د خپل مخې نه دې خوراک کوي او بسم الله دې ووایي او په ښي لاس باندې دې خوراک کوي دې سړي ورته ویل زما راسته لاس کار نه کوي دروغ یې ویلې د کبر د وجې نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په زړه کې خفه شه بیا ورته وایي چې آیا ستا دا ښي لاس راسته لاس یې توان نه لري سړی ورته دروغ ووایي نه بل صحابي مبارک فرمایي هغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې سړي نه خفه شه رب العالمین جل جلاله د دې انسان دغه لاس شل که بیا تر وخت د مرګه پورې خپل راسته لاس نشو خوځولی کبر مه کوه مسلمان هېڅکله هم په خبره باندې مغروره کېږه مه بعضې خلکو ته خپله خبره د لالو مرجان نم قیمتي ښکاري کابل یو انسان ورته احادیث مبارکه ورته وی ولیکن دی په هغې باندې عمل نه کوي دته خپله خبره د لالو د مرجان نه قیمتي ښکاري هېڅ وخت کې کبر مه کوه د خبرو کبر مه کوه د جامو کبر مه کوه د خوراک کبر مه کوه په دې الله خفه کیږي د الله د خوشحالولو دپاره عاجزي ځان کې راوړه د بل مسلمان خادم اوسېږه د دې وجې نه یو شاعر وی که ته ځمکه شوې اسمان به درنه جوړ شي که ته ځمکه شوې اسمان به درنه جوړ شي که اسمان شوې سر د لاندې به ګزار شي رسول الله مبارک فرمایي من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله چا چې عاجزي وکړه الله به پورته کړي او چا چې تکبر وکړه اله العالمین جل جلاله به ښکته واچوي لاندې به راګزار کړي ولې کبر د الله خاصه د الله سره کبر جوړیږي د بندګانو سره کبر نه جوړیږي رب العالمین جل جلاله دې موږ او تاسو د کبر نه په امان او حفاظت کې اوساتي چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده څه ښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام څه ښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام هر یو کافر دی دلته خاورې څه ښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام هر یو کافر دی دلته خاورې هغه ورور پوښتنه کړې وه شاکر جان له لغمان نه موږ سره اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه چې اعتکاف ته کېناستې ما د مریضۍ د وجې نه هغه مات کړ اوس څه وکړم نو د دې باره کې زمونږ فقهای کرام وایي چې اعتکاف سنت چې کله مات شي
نو د هغې نه بعد د دې ټولو قضایي نه ده په کار همغه ورځ باندې چې د مات کړی د همغې ورځ قضا به راواخلي او د نور ورځو قضا نشته. دا د مفتابهي مسله ده او لیکلي پکې علماو چې یو ورځ قضا به لازمه وي او دا د طرفینو قول دی د امام محمد صاحب او د امام صاحب. رد المختار جلد 2 او صفحه نمبر 143 کې دا مسله په باب فی اعتکاف کې دغسې ذکر کړې ده. شامی په جلد 2 صفحه نمبر 344 کې دغسې وایي. فتاوی فریدیه مفتی فرید رحمه الله په جلد 4 صفحه نمبر 204 کې دغسې وایي. نو او بیا قضا به کله راړی نو قضا به غیر له رمضان نه راړی په نور ورځو کې. صاحب د در مختار جلد 2 صفحه نمبر 143 کې او فتاوی فریدیه په جلد 2 صفحه نمبر 302 کې دا مسله دغسې ذکر کړې ده. ان شاء الله چې شرح صدر به شوی وي نو یو ورځ قضا در باندې ده ورور، یو ورځ قضا به راواړی. بیا وایي چې کله څوک زنګ وهي دا جنکیانې رادیو ته زمزمې کوي نو نه دی کوي او ګناه ده. نو ګناه کار چې څوک کوي خپل کار دی خو نه دی په کار چې داسې وکړي ځکه د دې اواز سطر دی زمزمې دی نه کوي. یو ضرورت دی پوښتنه ده نو خاصم ضرورت دی بغیر د دې نه کېږي نه. عبدالکریم رور له قندوز نه اړیکه نیولې او چې د ښځې حق د خپل خسر نه واغسته لاس او ګوته یې ولګوله او د هغې نه بعد یې ښځه طلاق که اوس ښځه وایي چې زه دغه مال بیرته اخلم آیا اخیستلی شي که نه؟ او ځکه اوس د دې تر منځ هغه رشته د نکاح پاتې نه شوه نو کولی شي چې خپل د هبه کې دی بیرته رجوع کړي. روبینا هغې له قندوز نه موږ سره اړیکه نیولې او چې ما نه ډېر مونځونه قضا شوي څه وکړم نو د هر مونځ نه مخکې د هغې مونځ په مقدار باندې فرض او واجب را اړوه په غالب ګمان دی چې څونه وخت درنه پاتې شوی وي 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې. دویمه پوښتنه دا وه چې ښځه په رکوع کې ټیټه اوسي که جیګه؟ دا به ټیټه وي په رکوع کې، نارینه غوندې رکوع به نه کوي، ټیټه رکوع به کوي ځکه په دې ټیټه رکوع کې سطر دی. امام بهقي رحمت الله علیه په جلد 2 صفحه نمبر 223 کې او کنز العمال په جلد 1 صفحه نمبر 549 کې د عبدالله ابن عمر نه روایت نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو فرمایل چې مانځه کې کله ښځه کیني نو یو پتون دی بل پتون د پاسه کی یعنی جخت دی کې نږدې دی کې، او چې کله سجدې ته لاړه شي نو خپله ګیډه دی او خپل دواړو پتونانو سره یو ځای کی ځکه چې دې سره زیات سطر راشي نو الله جل جلاله دغه وخت کې فرښتو ته وایي تاسو ګواه شئ ما د دې ښځې بخښنه وکړه. د دې حدیث نه علما کرامو استدلال کړی چې ښځې ته سطر پرده ده باید چې دی پکې ټیټ وي په دې رکوع کې په نسبت د نارینهو. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه چا پوښتنه وکړه مصنف ابن ابي شیبه کې جلد 1 صفحه نمبر 220 کې ذکر کړي چې مونځ به څنګه کوي زنانه؟ نو جواب ورته ورکړی چې ښځه دې په لمانځه کې ځان را جوخته کړي او اذن غاړي. درېیمه پوښتنه دا وه چې ښځه په ولاړه قیام کې د دوو پښو ترمنځ څونه فاصله پرېږدي؟ څونه کې چې دی راحت هغه نه اندازه دی پرېږدي، باقي ډېر ورته نه دی پکار. محمد یوسف رور د لغمان نه اړیکه نیولې او خو متاسفانه چې اړیکه پرې شوه په خبرې سره پوه نه شو نو انشاءالله چې بل وخت کې بیا سره خبرې مو کړې بیا به انشاءالله چې جواب ورکو. ضیاء الله ورور له قندار نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه دا وه چې جاینماز اوس وځولی شي زوړ وي ګناه خو نشته؟ نه، دا د کاره وتلی دی نو ویې سوځوئ خو یېرې سره احتیاط وکړه پاک ځای کې واچو ګنده ځای کې مه اچو ځکه د عبادت دپاره یو خاص شوی ټوټه ده باید چې احترام یې وشي. نو که وسوځولی شي په دې کې څه باک او پروا نشته دی، کولی شي چې یېرې سم ځای کې واچوي. محمد آغا ارماني ورور د لغمان نه اړیکه نیولې وه او ویلي چې نارینه دپاره د انداسه استعمال څنګه دی؟ نو د نارینه دپاره د انداسه استعمال 2 قسمه دی محمد آغا ورور. یو دا دی چې د زینت دپاره چې شونډې ورسره سري شي او وری ورسره سري شي دا ناروا دی، داسې به نه کوي. مګر که د غاښونو مرض یې درلوده یا د غاښونو د صفایي دپاره استعمال که په داسې انداز چې شونډې سرې نه شي نو صحیح ده.
که عذر د وجه نه استعمال کو نو خیر دی، خو زینت د پاره به نه استعمالی. هغه د زنانو د پاره د زینت باید چې هغه کار چې زنانه کوي هغې نه نارینه د زینت په طور ځان وساتي، عذران استعمالولی شي. دویم پوښتنه دا وه چې پوله د قبلې نه یو طرف ته یې نو په ټیکې یا په شین ځای کې لمونځ کول څنګه دي؟ نو که ځای پاک خو لمونځ کېږي، مثال شین بوټي دي او هلته هغه ځای دی لمونځ پې کېږي، صحیح ده، که څادر دی نه، خو که چېرته دغې ګندګي پرته وي او بر احتیاط څوک څادر واچوي نو دا به بهتر وي. نور که ځای صفا و نو لمونځ کېږي، هېڅ مسله هم پکې نشته، باید چې لمونځ قضا نه کړي. خان ورور له کابل نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کم عطر استعمال کړي، خپله کم عطر استعمالول. هغې باره کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به خوشبو استعمالوله، البته بیبیانو به جوړوله خوشبو، عایشې بیبي هم جوړوله، نورو بیبیانو هم جوړوله، نو هغه به رسول الله مبارک استعمالو. دویمه پوښتنه دا وه چې قیمتي عطرونه استعمالول څنګه دي؟ الله وس درکړی، صحیح ده، څه مسله پکې نشته، الله وس درکړی، استعمال کولی شي، د خدای تعالی نعمت دی. و اما بنعمت ربک فحدث، کولی شي خو کبر ونه کوي، هر ځای کې به د عطر د نیغ نیغ نه کوي خلکو ته چې ولا ما خو عود استعمال کړي دی او ما خو عنبر استعمال کړي دی او دا خلک چې شی کوي، نه، تاسې به نه وایي، بس د خپل وس مطابق اخله. که قیمتي مخلي او تا ته الله تعالی وس درکړی نو دا په اسراف کې نه راځي، ناروا نه دی، کولی شي. یو خبره دلته یاد ساتئ چې بعضې ورونه داسې دي چې هغوی داسې عطر استعمالی، یا خو والله علم چې بخیلان دي او یا طبیعت به یې داسې نو د مړي نه هم عطر د دوی تیز نو هغه چې کله دوی پوهېږي او مسجد ته راشي نو سیه به د ټولو مقتدیانو په سر باندې درد کی، نو د هغې سنت نه د خلکو زړه تور کی. داسې مه کوئ، داسې عطر استعمال کا چې تکلیف نه ورکوي خلکو ته. بعضې خلک زکام لري، دې سره حساسیت لري او دی به داسې تیز عطر استعمال کړي یا داسې دودمبر به استعمال کړی چې روغ نه نوځي، چې بیرون د هغه ځای نه راوځي نو زکام به داسې نه پکار د بل مسلمان حال او د هغې ژوند ته هم احترام پکاري. درېیمه دا چې بخلی شوی څیز بیرته اخیستلی شي که نه و چې دی وي 50,000 مې درکولی شي نه درکوم، صحیح ده، او څه قبولوالی هم پکې نه ده شوی، دا خو وعده ده، کولی شي بیرته یې واخلي. څلورمه پوښتنه دا وه چې سندرې هم اوري او شراب خور هم دی، د سړي شاهدي قبوله ده که نه؟ دا پرېږدئ څنګه تاسو چې دی شراب څکي او ستاسو بیا ګوام جوړېږي، داسې سړی شاهدي خو پرېږده چې دا په ځای کې پرېښودل پکار نه، دا خو لیونی دی، روغ خو نه دی. ځکه دی چې شراب څکي نو دی به په خبره څه وکړي، یو فیصله څه وکړي، دی به د دوه کسانو ترمنځ څه فیصله وکړي. شراب خوره خلکو سره مینه مه کوئ، ښه، شراب خورو خلکو نه خپل مجالس جدا کوي، ځکه دا داسې خلک دي چې د دوی سره ناسته پاسته کې نقصان دی. ولی محمد ننګرهار نه اړیکه نیولې چې په تیمم لمونځ کول تقریبا 20 دقیقې لرې وي او اوبه موږ سره نه وي، تیمم کولی شو که نه؟ نو دا خو ستاسو عادت دی ورور، روز مرضی خو ځان سره یو لوټکه اوبه وړه که نه، او بیا وایي چې 10 دقیقې مزل دی او بیا د ځناور د وجې نه، نو هغه خو صحیح ده چې ته اوس که لرې اوسېږي یا یو وخت داسې در باندې راغی نو صحیح ده لمونځ کولی شي، خو ستاسو خو همیشه عادت داسې دی. ولې محمد ورور لږ خیر دی، تکلیف کوه د الله تعالی د رضا دپاره، او تاسو چې رمې وړئ که نه تاسو سره ضرور سورلۍ دپاره خرم در سره یي، نور سم در سره یي، د سورلۍ دپاره اسونه یي، بعضې وخت کې ځان سره لوټکه اوبه وړئ که نه، دې کې به انشاءالله فایده وي. بل وایي چې زمونږ کالو پسې وینه لګېدلي لکه رمې هلته لنګې شي او د هغې هغه دارې مارې په مونږ باندې راځي او دې سره لمونځ کېږي که نه؟ نه، لمونځ د ټوکو شی نه دی، دا د شرایطو د لمونځ نه دی چې وثیابک فطهر، کالي به دې پاکې وي، کالي به دې پاک وي او پاک به ساتي. عتیق الرحمن ورور پل چرخی نه اړیکه نیولې وه، پوښتنه دا وه چې غسل وخت کې غړغړی او سړی نشي کولی، نه دی کوي، خولې ته اوبه واچوه، غړغړی پکې داسې نشته لکه دا بعضې خلکو چې 5 کور اخواته لامبي او ستا کره د غړغړي اواز راځي، داسې نه پکار. صرف دا ده چې غړغړي سره لږ مبالغه ده چې خولې کې اوبه وګرځېږي، نور چې خوله کې اوبه واچو او حلق ته یې ورسېده بس صحیح شو، غړغړي سره زړه بدېږي، نه دی کوي. دا خو احتیاط دپاره
بعضې علماو ذکر کړي چې احتیاط پکې ده نو چې تا ته تکلیف دی مه کوه خولې ته اوبه واچوه حلق ته یې ورسوه بېرته یې وغورځوه رئیسه خورکۍ له قره باغ نه اړیکه نیولې وه وایي چې مور مې د خپله لورې بغل لاندې کړې وه او څه وکړي 2 میاشتې روژه به نیسي خور او استغفار به م وایي ځکه د نه قتل خطا شوی دی بغل لاندې ماشوم وژلی خو کوشش دې کوي چې دا روژه داسې ورځې کې ونیسي که بل ماشوم یې غېږ کې وي یا بل ماشوم چې تکلیف بیا ورته نه وي ځکه بعضې وخت د زنانو دا عادت وي چې روژه نیسي نو هغې سره شودې کمیږي نو که ماشوم ته تکلیف وي نو داسې ورځو کې دې ونیسي چې ورځې لنډې وي خیر دی 2 میاشتې پرله پسې روژه دې ونیسي دا د هغې کفاره ده او باقي دې سوچ کوي دونه د بېغمه خوب هم نه کوي چې دا ماشومان دې دنیا ته راځي او دی دې وژني هر څوک داسې وي ګوره دا د لوی مسؤلیت دی چې دې باندې باید او خاوند هم داسې نه کوي چې بس هغه وایي ستا خپل کار دی زما خپل کار دی نه دا اولاد خو د دواړو شریک دی څنګه چې هغه حفاظت کوي داسې به ته هم حفاظت کوي حکمت بهیر ور له کونړ نه موږ سره اړیکه نیولې او وایي چې خلک زنګونه وهي وایي چې سندرې نشر کړه د دې تنخوا څنګه دی نو دا خو شمار دی پکې د ګناه کار چې څوک کوي ګناه ده ګناه کار ته خو څوک ثواب نشي ویلی البته تنخواه جدا شه دی که ده ویلي داسې په دې تنخواه کې دا شرطي ښیي چې زه به دا تنخواه اخلم خو په دې ضرور زه به دا سندرې خلکو ته نشر کوم نو بیا د هغې نه بعد دا تنخواه ده د حرامیږي او که داسې نه وي دا خپرونه ده نو نه دې نشر کوي که نه نو تنخواه یې ځان ته دی او دا ځان ته ګناه ده ښه یو ګناه بل پورې مه تړئ لکه مثال یو سړی دروغ وایي او ته وایې چې دا دروغجن سړی مونځ ولې کوي نه خو مونځ خو ځان ته نیک عمل دی او دروغ چې دی دا ځان ته یو بد عمل دی نو باید چې ته خو دلته محنت کې مشقت کې د هغې محنت په حقله دی پیسې اخلي نو تنخواه یې دغه مسله ده او باقي چې ده نو د ګناه کار ته به ګناه وایو هغې ته څوک ثواب نشي ویلی او سوچ دا کوئ همیشه دپاره په بل باندې اعتراض مه کوئ زمونږ دغه اوسنی دا نننی بیان هم چې کوم په همدغې باندې و مشران وی چې یو ګوته بل ته نیسي 3 ځان ته راوړي باید چې مونږ تاسو اول ځان اصلاح کړو مطلب مې د دې خبرې رد نه دی چې تاسو دا وانخلئ چې رد وکړو په دې سړي باندې نه مطلب مې دا دی چې اول باید مونږ تاسو ځان اصلاح کړو او بیا ورپسې د معاشرې ځکه هر چاته یو ګناه معلومي خو بعضې انسان داسې وي چې هغه دا ګناه راواخلي او خلکو ته ښکاره کړي افشایي کړي داسې مه کوئ ځکه په یو مسلمان باندې پرده چول د الہ العالمین جل جلاله رحمت ځان ته بلل دي باقي مو پر رب العالمین جل جلاله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته